دلته یو ملنګو ربړي بابا به ورته وي اب بالکل بربند ګرځي بالکل بربند مجذوب. یو ورځ د جمعات نه زوته ما نه مخ کې روان دي چې روان دي نو یو ډله خزه ولا په مخ راځي او خزه یې زړې ټوړي نو خزه ورته وای ځواني کوټه شي وای ځواني کوټه شي ګورې ورته وای ځواني کوټه شي دستاسو ملک دی او دستاسو وطن. نو عزیزانو دا وره چې تم مکوي نه جنتونه شته نه نعمتونه شته او نه صاحب نیرونه شته او نه بنگلې. خو ظالم سیخونه لګیا دي په دوزخ کې والي کیږي او که خیری مونږ به په ور روان ایس نشته. قرآن چې کومه نقشې بیانې کړې دي خلک نن نه 50 کاله مخکې ختم شو. په 50 کاله د پاکستان کې ته دا تصورم کې چې مونږ هم جنت مونږ به بخلې کیږو چې د چا دا کرتوتونه او د چا دا حالات. ما درته وی چې واورئ او په کله وغوونه واورئ د چا لونه او د چا خزي چې بربندې ګرځي چې په دې ځمکه داسې تندي ومږي چې دا ځمکه سورۍ کې د جنت بوی په حرام دی بوی. نو عزیزانو دې ته ډېر سوچ وکئ. مونږ تبایو مونږ غرق کیو. نن تاسو پیپر جاړئ او سر باټینګن جاړئ او اوړه جاړئ او پلانې جاړئ او بړنه جاړئ. اخیری جړه چې څه شي له پکار دغه آخرت ته غیلې سو او د عرش نه آخرت نږدې ده. د عرش اس پته نه لګي چې نن دا ورځ په منبر ناستم او سبا دا وخاورو کې ابل ورځ دلته زموږ یو دوست دکان تراغه ول بس تر دې دمه سلام ترالم ډېر ښه سړیو زامن ور سره او زامنې 15مه درجه کې داخل کړي دي سبق وای آی راته خود چې دې ته دعا وک پرون چې ته خبر شوم به خخ کړم دې دا ټیک په شو بس ختم شو. نو دا عرش نه نږدې چې ده هغه آخرت ده او آخرت زمون تبا ده. ایو بزرګ وي د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا امید که د خدای مهرباني وشوه او ټیک ده او که په عقل نو تصور مکوه تصور. پس اخیری خبره واورئ ځان پورې وي چې سړی ماته وي چې مولانا صاحب ته د کشمیر غزا ته تللی اوس نواز شریف بیا کشمیر را په سر کړی دی. کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی ٹیپرے ٹیپرے کی گی. کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی. کشمیر پہ سودابازی نہیں ہوگی. سودابازی نہیں ہوگی تب 50 سال کی کشمیر وانا بستم تاسو د پاکستان حکمرانانو خو نیم پاکستان غرق کو ډاکا بنگال در نه کټ اوس کشمیر پسې به دا ملکم در نزي. ته د هندو جواب کولای شي ته د سیک جواب کولای شي تاسو بنوي چې انما المشركون نجس او دا مشرکان ټول پلیت دي او دا نجس دي او دا وباسي او پاکستان جوړ کړي. هغه مشرکان اوس بیا ټول راوستي دي چې دکانداري شروع کړي په بالا مانه کې دلته دکان نشته سیکانو کنه ها دبګری انما المشركون نجس مشرکون نجس نجس بیا راوستل توسيږي دکانونه په تجارت قبضه وکړي پلیت. انما المشركون پاکون اوس چې د دې راج دې ارڅ پاګه یو مولا د زوی دغه نامه ودا نور جمال نو لکانو سره پخکار تله نو هغه ګیدړي وښتو چې ګیدړي وښتو نو الکان ورتل دا مردار ده ویلې کون اخنه کې مردار پاکه منه پونډه ما وښته ده راځي چې پلان نه تاسو کو پلاری مولا جمعه تراله میاجي ګیدړ لاله هغه نه نه مردار یې ویل نور جمال اخنه کې حلال استازو وی چې حلال ده وټره فرمای کتاب وکړه ورګه چې کتاب وګورو چې کتاب راغسته وی میاں سنو کتاب اس لکھے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ سے جڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یل ته گدڑان میدڑان ارس رواج چرته چې د دوی حکومتي کبه کې نجسم وي او کبه کې پلیتم وي او کبه کې ارس وي اټول رواج د دې درو وری کنه نو زما ځانو الله دې پرده ساتي. نو ماته یې چې ته کشمیر غزا ته نه تلې ته څنګه مولای مان دې بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش ویلنا مال خوش څنګه ته بے غیرت نه تلې داسې زمي مکانه زماني کبه پتا کې ځان پاک وسات ټول ملک پلیت ډنډي چاپلار په کې ځان پاک وسات نن ستا ټول ملک پلیت ډنډ کپه خور کې ګرځي کپه پنډای کې ګرځي کپه لاهور کې ګرځي کپه سند کې ګرځي کپه کراچۍ کې ګرځي هر ځای چې ورځي پلیت ډنډ دی. الله دې پرده ساتي او خدای پاک دې
غیبی انقلاب په دې ملک راولي. دا کوم لیډران چې د انقلاب چغوي دا ګوره دروغ وایي، دا دروغ وایي. پاکستان کې داسې لیډر نشته چې هغه د زړه نه وایي چې زه په دې ملک اسلامي انقلاب راولم، دا ټول دروغ وایي. غیبی انقلاب د خدای پاک په دې ملک راولي او داسې دی راولي لکه په کابل کې چې نن راوستی دی. سلام د ابو جهل نه لوی دشمن بل څوک و؟ د ابو لهب نه بل دشمن بل څوک و چې خدای ورته خیرې کړي دي چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خدای ورته خیرې کړي دي. د ابو لهب نه لوی دشمن د پیغمبر څوک نو، د عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لوی دشمن بل څوک نو، لیکن د پیغمبر نیت څو، دا غوی نیت ورته څو او د دې نیت ورته څو. نو کته د امتی له تمام دشمن ته داسې نیت ساتي کنه، تمام داسې نیت ساتي. تاسو وایي چې یو سړی زما دشمن دی، دا خبره مې تاسو ته کړې وه چې زما پلار یو سړي 15 ډزه ویشت، زما پلار ورشي دروالو نه تاسو کوي 15 ډزه او دا هغه سړي نوسه ما تراغه چې زه مولا کېږم. مال بسم الله د مالګو منډۍ مدرسه کې کېنولې، قرآن یاد کو، تجوید مو کو، اس کتابونه وې درې څلور کاله پس به مولا هم شي او به کې څوک داس او چې راشي او جیب خرچه ور سره نه 200 روپۍ مر. زما د پلار د قاتل نوسه تاسو خو پرک کې راګین پیولې کنه ولې کنه هلکه دا سره دی ولې وشتو وې د تر زوی زمانه نکويشته دسه بسوکو نه دا الله فعلانو کوي څومره بد در سره چا کړی دي. ما ابو طالب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځنکدن په وخت کې په دې وخت کې وایي چې پټ ولې ماته وایي چې لا اله الا الله، نو زه په قیامت کې درته بیا جنگېږم. پټ ولې هغه ورته بچیا داس چل دی چې په اخر وخت کې خلک به وایي چې بے غیرت او د دوزخ نه ویریږي. په اخر وخت کې داسې نشو. د دشمن سره د پیغمبر دانیت ته نو عزیزانو عرض مې دا چې خسړی کېږي به اعلی والله کده خسړی تو بوی دل درشي بوی چې ترسو پورې دی دشمن لمیت خکړې نه. دشمن تاسو له بس په لاس درشي که څوک دوزخ ته لاړ شي، تاسو له به خپل لاس اله درځي چې بل دی داسې ورپورې اونخته او د دوزخ نه دی بچ کو تا ځان له جنت الفردوس په بیا واغست. نو عزیزانو عرض مې داو چې خشي خبرې کمې کوي، لګیا مو اوسئ. کله کله د خلکو ته ګورم ډېر سخت مې طبیعت خراب د لاره رواني 15 کسې بیا د آینده نسل چې کم دی پاکستان دی خدای خو یا ټیک کی یا خو خدای صحیح مسلمان کا او یا خدای پاک چرتا داړو ثوابو کی. ما خو امید نشته په تقدیر کې تبلیغی اجتماعانو کې دعا کیږي چې یا الله د چا چې په تقدیر کې هدایت نه نو هلاک، د دې په تقدیر کې هدایت. اول دې ته وګورئ ستا د ملک اخبارونه د اتوار په ورځ یا په نور ورځو د اخبار په دې منځ کې د منځ پاڼې وګورئ د هغه ډېرو فوټوان پکې چې په کوم رنگ ولاړې وي، په کوم رنگ سړی ورغاړي وتی، په کوم رنگ ویښته جوړ کړي، په کوم رنگ زه تاسو ګورئ ما نه زیات. دا اخبارونه بیا مونږ کور ته وړو، بیا زمونږ ښځې دا اخبارات ګوري او د منځ کې دا ښځې ګوري. نو ښځه چې ښځه په کوم رنګ کې وګوري نو د دې رګو نه کېږي چې زم داسې پخوا به د کلو ته ډمې راتلې اوس هم راځي ځکه چې دا د سړي دامن شوي خو نه دي. نو پاس په کوټه به ښځو له ځای جوړ کړو او لاندې به ورته سړي ګیر چاپېر ناست. زما ښه یاد په د اسیا مالت کې مونږ اوسېدو او زه وړوکی وم، پاس ښځې ناستې او لاندې ډمه ګډېده، سړي ورته ناست و، سړي به را پاسېده چې ګلونه به یې په ډمې واچو. یو زړه ښځه پاس ناسته وه، وی ویل خدای چې زم داسې وی د دې څنګه قدر دی د عزت دی دا سړي زمونږ سړي خو د ښځو په نظر مونږ ته نه ګوري او د دې څنګه قدر دی. زړه وی چې زم داسې ډمه وی. نن تاسو ټلویزیونونه چې کور کې لګولي دي او په ټلویزیون کوم دمتوب او کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري او په اخبارونو کې کوم کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري،
نو زمون خځې که په خوله څه نشي ویلی ړکې خو به وایي چې وایي خدای چې زم داسې ډم راغی دا که نه ده تاسو ته مې دا خبره کړې وه دلته یو منبعي و د جومات نه ووتم په لار روان دی وایي مولانا صاحب چې نن ډېر خوشحال یم مال خیر خدای ډېر خوشحال څه چل دی لکه زوی دې وشو څه بلا در باندې وشو وی نه زما بچي بل کور ته ټي وي دپاره تله او خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکړو یاره په دې سینه کې مې یو سوک ووالو ما د خر بچی نه دا اوس دومره خبره وه چې ما ته دې وکړه نو عزیزانو عرض مې دا و چې خوندم نشته د پښتو یو شعر دی وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وه خو څه به وشي او که په عقل یې که نه نه اسلام شته نه مسلماني شته نه حیا شته نه شرم شته نه غیرت شته هر څه لاړه آئنده رفتار ستا د ملک داسې دی او وختي یو مولانا وی هندوان دې لیدلي سیکان مالاو لیدلي مې ما د هندوانو او د سیکانو ښځې لیدلي دي په هندوستان کې مې لیدلي دي او په پاکستان کې مې لیدلې وي چې هغوی به په کومې حیا په لاره روانې وي نن مې د پاکستان مسلمان یم هره ورځ په دې سړکونو ګورئ هره ورځ نو عزیزانو روجې را روانې دي څوک به ورته اوس نافظانو بندوبست کوي څوک به پېشمني بندوبست کوي چېرته به دا سړک باندې ریړې ولاړې ده اچارونه مربع او پلانې او ډینګړه څه چل دی توره یې کړې ده روجه یې نیولې ده خیال در راغی که نه نور څه نشته ملا هم ماښام د پېشمني په تمه وي حافظ پسې ولاړې صاحب او ختم وکړې د جنت توتي شوې توتیان موتیان نه یي د جنت ګیدړان هم نه یي خبرې دوزخ له ځان تیاروئ خبره مې درته کړې وه یو د ثوابی سړی راغی ما ته صادر کې تبر نیولی ویله بجلیګر ملا ته یې مالاو ویله ته یې چې جنت دی او داسې دی او داسې دی مال ولې واس کې خدا خبرې راځي ویل دا تبر ګوري کیمه به دې کم په دې تبر که بیا دې د جنت نوم اغستی جنتونه دي خلکو له ورته وایه چې دوزخ کې ښه سیخوالی شوی دی اور پکې تازه دی او ترا تیارېږي او راځئ او چې د جنت نوم وانلي جنت به صرف په زړه او تاسو ټول دا جومات کې چې ناست دي زړه ته سوچ وکړئ چې دا زموږ زړه کې څه دي زما زړه به په خپله ګواهي کوي چې زه جنت ستا زړه به په خپله ګواهي کوي چې ته جنتي او د زړونو ته سوچ وکړئ سزا او جزا به په زړه میلاویږي په ظاهر ټیټ پاس کېدو باندې نه کېږي 50 کاله مخکې ابتداء د پاکستان په دروغو شوې وه او 50 کاله وروسته انتهایم په دروغو وشوه وشوه که نه کچکول به ماتم کچکول قوم ته غاړه کې واچولو که نه نو ستا ټول ملک نن د بې حیایۍ ډیپو دی ټول ملک زړه بوډۍ ښځه عبدالله ابن مبارک په لاره روانه بوډۍ ښځه ناسته ده کمبل یې په ځان اچولې ده نو عبدالله ابن مبارک پہ سلام اچي چې السلام علیک ورحمت الله ابو ډا ورته د پردې نه وای سلام قولا من رب الرحیم د قرآن آیات وای او د سلام جواب ورک ابو ډا نن د خپل ملک بلادي بوډایګانو ته وګورئ بوډای چې ده په ودونو کې چې وګورئ د ځوانو نه تیزه ګډېږي دا زړې دکان کې ناست ما یو ورځ یو بوډای راغی ما ته چې ملا صاحب ته زړو ښځو پسې ولې لګیا یې مالو زبار باروزه ویل ولې مال زه ښځو سره خبرې نه کوم نه نه دا زړې زړه نه لري څه اوس څه کې دې سره اوس مال څه چل ما زړه لري ادي خدای دې بیا ځوانه کا وایي دغه څه وایا کنه تاسو څه ټرایو کوي مونږ دلته یو ډاکټر ناغله بچی دا ښځې رالې څه وخت نو هغه سره یو کمپاوډر و ډېر وران هغه به زړې ته چې اواز کول ویل به جینۍ راشه زړې ځواني کوټې شي زه جینۍ هسه خوشحاله به شوه زړې ته چې جینۍ وویل بوډۍ دا وه قرآن آیات وایي او جواب ورکوي نو عبدالله بن مبارک ورته بیا وایي چې کوم ځای نه رالې نو دا بیا د پردې نه دننه نه ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبدالله بن مبارک وایي زه پوه شم چې دا لار ته غلطه شوې ده نو ورته وایي بوډۍ زه کوم خوا
بیا دا بوډۍ د قرآن آیات وای چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو عبد الله بن مبارک وای زه پوه شم چې دې حج نه فارغه شوې ده او اوس بیت المقدس ته روانه ده. نو ورته وای چې بوډۍ تاسو ورځې دلته وشوې چې دلته ناسته. نا بوډۍ ورته بیا وای چې ثلاث لیال سویا. بیا د قرآن آیاتو یو جواب ورکړي چې 3 ورځې مې دلته وشو. نو دا سړی ورته وایي چې ته خو څه دلته چې 3 ورځې یې دلته وشوې. نو بوډۍ ورته وایي چې هو یطعمني ویسقین. عبدالله ابن مبارکه په دې ځنګل کې خدای ماله روټه امرا کوي او بم را کوي. کولی شي که نه شي کولی؟ نو ورته وایي چې بوډۍ دلته خو او بم نه ښکاري چېرته نږدې ته د مانځه څه چل کوې لمونځ. نو بوډۍ ورته بیا وایي چې تا قرآن نه دی ویلی چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله وایي چې اوبه نه بیا مومې نو تیمم وه. نو زه تیمم وم لمونځ کوم. عبدالله بن مبارک حیران شو. نو بوډۍ ته وایي چې اوس ځې ویلی او اوښې راوستو کېنولو. دا بوډۍ چې پې سورېده نو عبدالله بن مبارک ورته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دا بوډۍ ورته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبدالله بن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا. زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېږدي او ته چېرته ګناهګار نه شې. عبدالله بن مبارک وایي اوښ مې کېنولو دا چې په سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته. نو زه وله رالم چې بوډۍ ته خو به خوږ شوې. بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله. اے عبدالله ابن مبارکه چاته یو مصیبت نه رسی مگر د الله په حکم رسی. ما نه بس ګناه شوي نو ځکه ماله په خدای سزا راکړه. عبدالله ابن مبارک وی بیا مې اوښ راوستو کېمینولو دا پې سوره شوه. د اوښ پړی مې نیولی دی دا په پرده کې پې ناسته ده. زه روان یم څه شعرونه ویم اشعار ویم. نو دا بوډۍ راته د پاس نه آواز کوي چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اے عبدالله ابن مبارکه قرآن لوله شعرونه مه وایه قرآن وایه. عبدالله ابن مبارک وی بیا ته ما پوښتنه وکړه چې ستا خاوند شته؟ نو بوډۍ راته بیا وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. ما نه دا پوښتنه مه کوه چې خاوند دې شته که نشته چپ روان اوسه. چې یو ساعت تېر شو وایي بیا مې ته پوښتنه وکړه چې بوډۍ ستا زامن شته؟ نو دا بوډۍ راته بیا د قرآن آیاتونه وایي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه.